یو سنت عمل دی چې د هغه څخه زموږ خلک ناخبره دي او دا سنت عمل ډیر قیمتي عمل دی. هغه عمل چې موږ د ماخستن د بیده کېدو په وخت کې باید وکړو، نو د هغه فایده به دا وي چې زموږ سره به فرشته ملکه شپه تېروي، بیخي په څنګ کې به وي، راسره نږدې به وي او تر سهاره به دغه فرشته زموږ دپاره د مغفرت او بخش دعا کوي. هغه عمل دا دی چې ډیر اسانه هم دی. کله چې د خوب بستر ته ځې اودس وکړه، په اودس باندې بیده شه. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من بات طاهرا، څوک چې د پاکی په حالت کې شپه تیره کړي یعنی اودس وکړي بیا بیده شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بات فی شعاره ملک، د ده په خوا کې به او د ده په څنګ کې به ملکه شپه تیره کړي. شعار د لغت علما وایي هغه جامې ته ویل کیږي چې د انسان د بدن سره مشتې وي، یعنی بیخي نږدې به د ده سره ملکه شپه تیره کړي. او هر وخت چې دغه بنده راویښیږي دغه ملکه به ورته دعا کوي، الا قال الملک، مگر دغه ملکه به داسې دعا ورته کوي د دې بنده دپاره اللهم اغفر عبدک فلانا، یا الله جل جلاله ستا دغه پلانکی بنده دغه بنده ته بخښه وکړې. ولې؟ فانه بات طاهرا، یقینا د شپه تېره کړله په داسې حالت کې چې دی پاک و، د پاکۍ په حالت کې شپه تېره کړله. دا حدیث ابن حبان راوړی دی. یو بل حدیث کې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي طهروا هذا الاجساد، وایي تاسې خپل بدنونه پاکوي، الله جل جلاله به ستاسې دپاره یا الله جل جلاله به تاسې پاکي. فانه لیس عبد یبیت طاهرا، وایي شان دا دی نسته یو بنده چې هغه شپه تېره کړي په حالت د پاکۍ کې الا بات معه ملک، مگر شپه به تېره وي دغه شخص دغه بنده داسې حالت کې چې د ده سره به ملکه وي فی شعاره، بیخي دته نږدې. او هر کله چې دغه بنده پر اړخ باندې اوړي، یو انسان بیده دی چې د یوه اړخ څخه پر بل اړخ باندې اوړي د شپې، نو دا ملکه به د ده دپاره دعاګانې غواړي د الله تعالی جل جلاله څخه. داسې دعا به ورته کوي اللهم اغفر لی عبدک فلانا، یا الله جل جلاله ته دغه ستا پلانکي بنده ته بخښنه وکړې. ولې؟ فانه بات طاهرا، د شپه تېره کړله په حالت د پاکۍ کې. دا حدیث طبراني راوړی دی. او امام بخاري رحمت الله علیه هم یو باب راخیستی دی، باب فضل من بات وضوء، وایي باب دی په بیان د هغه چا کې چې هغه شپه تېره کړي په اوداسه باندې. یو حدیث راوړی دی برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې اذا اتیت مضجعک او والایبرا، کله چې ته خپلې بسترې ته ولاړ سې نو یا خپلې بسترې ته ځې نو فتوضأ وضوءک للصلاة، ته اودس کوه داسې اودس لکه څنګه چې ته د لمانځه دپاره اودس کوې. بیا وروسته بیده کېږه، په اوداسه باندې بیدېږه او بیا ورته یوه دعا هم ښولې وه چې هغه دعا وایه او په راسته اړخ باندې بیدېږه. نو که د بیدېدو په وخت کې موږ اودس تازه کړو او بیا بیده سو، تر سهاره به ملایکې زموږ د مغفرت دعاګانې کوي. او په دې باندې تاسې پوه شئ چې ملایکې د الله تعالی جل جلاله یو نوراني مخلوق دی. کله چې هغه چاته دعا وکړي الله جل جلاله یې دعا قبلیي، الله تعالی جل جلاله یې دعا نه ردوي. الله تعالی جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې دا خبره تر نورو مسلمانانو پورې هم ورسوو. الله تعالی جل جلاله دې موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دغه عمل باندې هره شپه موږ بیده سو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.